جی بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو په خپلو خبرو کې د ماشومانو د تربیت چیرې څنګه پکار دی د مور پلار توجه غواړي او دا دنیا دومره مصروفه شوې ده چې مور او پلار مکمله توجه بچو ته نشي ورکولی. څه خو هغه نور خپل ضروریات او بل چې دی نو د دې لعنت د لاسه ټیم ورسره نشته چې یاره بچو ته پوره ټیم ورکړي، رشتہ دارو ته پوره ټیم ورکړي، معاشرې ته پوره ټیم ورکړي، خپل ډیوټۍ له پوره ټیم ورکړي. دا د دې سیز د لاسه، د موبایل د لاسه. دا خو یو اړخ دی، خو که مونږ بل طرف ته وګورو نو موبایل لکه څنګه چې دا نور زموږ د دنیا ضرورتونه دي، زموږ خوراک څښاک ضرورت دی، جامه زموږ ضرورت دی، ناسته پاسته، دا ټولې خبرې دا زموږ ضروریات دي. په دغه ضرورتونو کې یو ضرورت زموږ موبایل هم دی. دا یو ضرورت دی او زه به لږ شانتې د دې نه مخکې هم ځم، خو اول دا خبره کومه چې دا زموږ ضرورت دی او د ټولو ضرورتونو لپاره مونږ ته شریعت څه آداب ښودلي دي. که ته جامې اچې نو په داس طریقې سره واچوه، که ته کینې پاسې نو په دې طریقې سره کینه پاسه، کور ته ځې په دې طریقه، روټۍ په دې طریقه، اوبه په دې طریقه، جامې په دې طریقه. دا رهن سهن ټول ژوند دا مونږ ته شریعت ښودلی دی او د هغې دپاره یې مونږ ته آداب ښودلي دي چې په دې طریقې کوئ. نو په دغه ضروریاتو کې موبایل هم دی. نو دا یو ضرورت دی د وخت. اوس چې ضرورت دی نو د دې هم څه آداب دي، د دې استعمال به څنګه کې، د دې شریعت مونږ ته آداب ښیي. شریعت مونږ ته وایي چې ته چاته ټیلیفون کې نو د هغه وختونو ته وګوره چې یاره دا د هغه د فراغت وخت دی، ما سره د خبرو وخت دی او که نه دی. دې ټیم کې به هغه ویښ وي که هغه به وده وي، هغه به څه کار روزګار دی، د هغه چې کوم کسب دی، د هغه کومه پیشه ده، هغه به هغې کې مصروف وي که نه دی به هسې ناست دي. د هغه ټیمونه معلوم که هغه سره بیا وروستو د هغې نه خبرې کوه. یا که تا ته د هغه حالت نه معلوم نو شریعت دا وایي چې یاره ته د هغه ته اطلاع وکړه اول چې یاره زه تا سره خبرې کول غواړم، وکم که ونه کم، اجازت وغواړه. او د دې لپاره مثالونه په شریعت کې شته. یو مجلس دی، پیغمبر علیه السلام فرمایلی ته ورځې هغه مجلس ته اجازت وغواړه. دا یو اجازت دی. نو داسې چې څنګه مونږ ته د نورو ضرورتونو لپاره شریعت اصول ښودلي دي، نو دام د ضرورتونو نه یو ضرورت دی. د دې لپاره هم شریعت څه قیود یې ښودي دي، څه پابندۍ یې ښودي دي، طور طریقې راته ښودلي چې په دې طور طریقې به د دې استعمال کړي. اوس دا بیا نه خبره ده چې مونږ د ضرورت نه زیات د دې استعمال کوو، نو دا زمونږ نقصان دی. دا خو د موبایل نقصان نه دی. موبایل که ما ووی نو دا څه دی، دا یو ضرورت دی. او که لږ مخکې نور لاړ شمه نو دا د الله یو نعمت دی. اوس نعمت په دې شکل کې دی چې ګوره که زمونږ تعلیم دی، علم حاصلې، تعلیم حاصلې، نو موبایل باندې به زده کې. او که کاروبار زده کې او کاروبار کې پرمختګ کې نو د هغې دپاره راهنمایي به د موبایل نه اخلي. تا ته به یا څوک ښه مشوره درکوي او یا به نه درکوي، موبایل درته ښه مشوره درکوي د کاروبار دپاره. دغسې د ژوند نور اړخونه که ته څه زده کړه کې مختلفو شعبو کې، هغه شعبې تا ته ښیي، هغه زده کړه هم تا ته درکوي. دا ستا رهنمایي کوي، ستا په ژوند کې یو رهنما دی. نو رهنما یو نعمت دی، نو د ضرورت هم دی او بلکې یو نعمت هم دی. نو د دغې نعمت الله مونږ ته حکم کړی چې څنګه دا نور نعمتونه دي نو دغسې دام یو نعمت دی. نو د نعمت شکریه ادا کول پکار دي، ناشکري نه دی کول پکار. دا مونږ خلک چې په کومو طریقو روان یو دا د دې ناشکري ده. ځکه دا خو د یو مقصد دپاره دی، دا خو ټکنالوژي ټوله دنیا هغه زما لاس له راغلې ده، هغه زما جیب له راغلې ده. خو اوس زه د هغې استعمال غلط کوم نو دا د هغه ټکنالوژي او یا د هغه آلې کار خو نه دی، د هغې نقصان خو نه دی، بلکې دا نقصان خو زما دی.
زما ذهن خراب دی، زما سوچ خراب دی، زما من خراب دی، د هغې د وجې نه دا شی خراب شوی دی. ګینې دا خو یو ضرورت دی، دا خو یو نعمت دی. د دې موبایل مثال د اس دی. نو اس باندې به ته سورلی کې، ته به پې سورېږي، دا به په ځان نه سورې. مونږ خلکو دا په ځان سور کړی، نو چې اس نه ته لاندې شوې نو بیا خو دې خرابی که نه چخنیکی دی، زخمیکی دی، خرابی دی، ځکه هغه په تا وزني دی. نو د اس باندې به سورې سور اوسېږي، په هغه به په ځان نه سوروې. بل د هغې واګي، د هغې لګام هغه به په خپل لاس کې نیسې، خپلې واګي به د اس په لاس کې نه ورکې. مونږ خپلې واګي هغه چې دی نو اس له ورکړي دي. نن ځکه زمونږ دا حال دی د معاشرې. نو که د دې مونږ صحیح استعمال وکړو، دا مونږ یو ضرورت وګڼه، دا مونږ یو نعمت وګڼه، نو بیا چې دا مونږ څه کوو داسې به نه یو. دا مونږ چې ورته په کوم نظر باندې موبایل ته ګورو، بیا دا د دغه نظر قابل نه دی چې دا مونږ ورته کوم په بد لعنت ورته وایو یا نور نسبتونه ورته کوو، دا لعنت نه دی. خو مونږه د اس د پاسه نیو سواره، اس هم په خپل ځان باندې سور کړی دی. او د هغې دپاره مونږ ته د ماهرانو هم دا خبرې ښودلي دي چې روکتام د دې په کار دی. زمونږ ماشومانو سره په لاس کې دی، زمونږ وړو سره په لاس کې دی، زمونږ زنانو سره په لاس کې دی. که تعلیم یافته دي هغوی سره هم په لاس کې دی، که غیر تعلیم یافته دي هغوی سره هم په لاس کې دی. نو استعمال یې صحیح په کار دی. او د هغې دپاره مونږ له سختي نه ده په کار چې زه د ماشوم د لاس نه موبایل واخلم ویې غورځوم، زه د زوی د لاس نه، د لور د لاس نه، د ښځې د لاس نه موبایل واخلم او ویې غورځوم. دی حل نه دی. دې سره نوره فتنه او فساد جوړېږي. نه، دا موبایل دا زما ضرورت دی، دا یو نعمت دی، دا به ما سره وي. خو لکه اوس دغسې چې یاره زه بچو له ټیم نه ورکوم، دونه ماشومان دي چې هغه د موبایل قابل نه دي، او زه هغوی له موبایل صرف د دې دپاره ورکوم چې دا پې قلاري. نو دا خو زمونږ کوتاهي ده. دا خو مونږ بچو ته خپل ټیم نه ورکو، نو د هغې هغه اثر دی چې هغه به په معاشره باندې د هغوی اثر به هم خرابوي، د هغوی په صحت باندې هم غلط اثر وي، او د هغوی په ژوند باندې هم غلط اثر وي، او د هغې به ښه نتیجې نه روځي. اوس دا سیس چې دی د روکاولو دپاره چې یاره دا مونږ روکو کو، ماشوم لی لاس کې ورکو، زنانه لی ورکو، لور لی ورکو، زوی لی ورکو، د هغې دپاره دا ماهران تاسو زمانه ډېر پوهې په دې باندې. داسې ویب سایټونه شته چې هغه دې کې کم ستا یو مقصد دی، او هغه مقصد نه علاوه زیاتي پکې څه دي هغه روکاوي. نو مونږ په کار ده چې هغه انسټایل کو، هغه ویب سایټونه پکې واچو چې هغه څیزونه دې کې کم خرافات دي، دې کې کومه فحاشي ده، دې کې کومه عریاني ده، چې زه زوی له موبایل ورکوم چې هغه ختم شي د هغې نه، هغه ویب سایټ ورته واچو. او دا زمونږ علماو په دې تجربې کړي دي، په مدارسو کې کړي دي چې یاره زمونږ دا طالبان دي، دا خو موبایل خامخا ځان سره وساتي، دا د دوی ضرورت دی. خو چې دوی د دغې خرافاتو نه بچ شي، نو هغوی د ماهرانو سره ناست دي، او ماهرانو ورته دا ویلي دي چې دا فلان کې ویب سایټ دی، دا تاسو واچوئ، نو ته چې کوم څیز ګورې هغه به راځي، هغه زیاتي څیزونه به نه راځي. نو مونږ ماشوم له موبایل ورکو، نو په کار ده چې مونږ هغه ویب سایټ انسټال کوو ته، نو بس هغه به د هغه خرافاتو نه پکې بچ. دغه حل دی. دیسي حل به نه تلاش کوو چې موبایل اوله، موبایل مات کا، جګړه پې وکړه، موبایل ته واخله. نه، دا نشي اخیستی، دا به خامخا ته ورکې، دا به د هغه لاس له ځي. خو دغه پریزونه چې مونږ وکړو، نو چې دا پریزونه وکړو، نو بیا به د دې استعمال صحیح شي، او بیا به دا یو نعمت وګرځي، دا به یو ضرورت وګرځي، او ضرورت په زمونږ پوره کېږي. او که نه دغه احتیاطونه مونږ ونه کړو، نو بیا به
دا لا یعنی سیز وګرځي، فضول سیز به وګرځي. نو فضولیات انسان جون تباه کوي. پیغمبر علیه السلام موږ د فضولیاتو نه منې کړي یو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. یو ښه مسلمان که ځان ته وایې ته نو ته به لا یعنی کارونه پرېږدې. دا بیا لا یعنی سي خو لا یعنی خو نه دی که نه، خو زما د وجې نه لا یعنی شوی دی، فضول شوی دی. نو پکار چې موږ خپله اصلاح وکړو. چې خپله اصلاح وکړه بس موبایل چې دی نو بیا یو نعمت دی، بیا یو ضرورت. ډیره زیاته مننه. بالکل قدرمنو کتونکو اوریدونکو، تاسو د مولانا صاحب طویلا او تفصیلا بحث په دغه موضوع باندې واورېدو. راځو یو وړې